جبري وادونه چې زموږ په پښتني ټولنې کې ډیر زیات دي. یو عمده لامل یې چې دا د په بدیو کې ورکول دي د یو بل یعنی که څوک په یو شخړه یا جنګ وکړي وروسته په بدیو کې دوی خپلې خویندې خپلې لورګانې دا ورکوي چې دا د ټولنې یوه ډیره لویه ستونزه ده. جبري وادونه که چیرته یو دوه نفره یو بل سره واده کې نکاح تړي دا یو ډیر د ژوند یو مهمه برخه ده. راځئ چې د دې جبري وادونو له کولو څخه لومړی زموږ ټولنې کې یو عامیانه خبر یعنی خلکو ته ورسیږي چې دا کار باید ونه کړل سي، ځکه لومړی اسلام دې ته اجازه نه ده ورکړې. یعنی د نکاح مسله چې هغه ایجاب او قبول مسله ده هغې کې هم دې ته کیږي چې د دوو طرفینو یعنی د دواړو رضایت باید په دې کې وي. زما غوښتنه د خلکو له کورنۍ له مشرانو څخه خصوصا له پلار څخه مشورونو څخه دا ده چې له جبري وادونو څخه چې هغه د دوه طرفینو د یو بل د رضایت نه وي پکې دا کار د هیڅ وخت په جامعه کې نه کیږي، ځکه دا وروسته له ډیرو بدو ناخوالو سره مخ کیږي.